بسم الله الرحمن الرحیم. کورس د پښتو فولکلور BS پښتو دویم سمستر. د پښتو فولکلور دغه زده کړې زموږ روانې دي او نننې چې کوم لیکچر دی یا لیکچرې دي هغه د دویمې هفتې لیکچرې دي چې پکې به موږ د مادي فولکلور مطالعه کوو. د مادي فولکلور په مطالعه کې به موږ د مادي فولکلور پیژنګلو کوو. دویم د مادي فولکلور مثالونه به پیش کوو لږ تفصیلي، او دغه شان د مادي فولکلور په اهمیت باندې به هم خبره اتره کیږي. د مادي فولکلور مطالعه. مادي فولکلور چې نان وربل یا غیر لفظي فولکلور ورته ویل کیږي، د دې متعلق مونږ څه زده کړه وکړه، خو په دې زده کړه کې یا په دې لیکچر کې به مونږ لږ تفصیلا د مادي فولکلور یا نان وربل یا غیر لفظي فولکلور په حواله باندې زده کړه کوو. مادي فولکلور چې ورته غیر لفظي فولکلور هم ویلی شي، تعلق د انساني ژوند د مادي ضروریاتو سره دی. کله چې بني آدم په مخ د ځمکې قدم کېښودو، د دنیا باد پرې ولګېد او خپل ځان او په خپله خواوشا یې نظر واچولو، نو هغه ځینې مسلو کشالو سره مخامخ شو چې د ده د ژوند د تیرولو دپاره د بنیادي اهمیت جوګه وې. دې کې د ټولو نه اهمه د خوراک څښاک مسله وه. دغه شان د ده د استوګنې او د سر د پټولو دپاره یو کور هم ضروري و، او د پښو پیزار هم د ده د ژوند په ضروریاتو کې شامل و. دا داسې مسلې وې چې د هغه مادي او معاشي ضروریاتو سره یې تعلق لرلو. دا او دغسې نورو ضرورتونو د انساني ټولنو د مادي فولکلور اجزا تخلیق کړي دي. د دې دپاره انسانانو د خپل عقل او فهم په زور د کاڼو، خاورې، لرګي، دات، اوسپنې، پیتلو، تانبې او وغیره نه کار اخیستی دی، او د خپل ژوند دغه ضروریات یې پې سر کړي دي. په مادي یا غیر لفظي فولکلور کې کالي پتري، وسله، جامه پیزار، اوزار، سکې، کتبې او نور چې د دات، کاڼي، اوسپنې، پیتلو، تانبې، خاورې، کپړې یا لرګي نه جوړ کړي شوي وي شامل دي. دغه هر څه نن هم په نوي صورتونو کې د انساني ضروریاتو د سر کولو په غرض شتون لري، ولې د پخوا زمانې بني آدمو چې په خپله لږه پوهه، علم، دانش او محدودو وسیلو او وسایلو کې د مادې نه څومره د خپل ضرورت سامان تیار کړی دی، هغه نن اکثر په عجایبګرو کې خوندي کړي شوي دي، او همدغه د هغه انسانانو د مادي فولکلور ژوندی تاریخ دی. د مادي فولکلور تعلق د یو ولس د کلتور ثقافت سره دی. ته علم الانسان یعنی سوشل انتراپالوجي هم وایي. په دغه وجه مادي فولکلور د یوې ټولنې د کلتور اهم او ستر جز تصور کولی شي. مادي فولکلور د آثار قدیمه یعنی ارکیالوجي یوه درنه پنګه ده. په مجموعي ډول د مادي فولکلور بېشماره مثالونه پیش کېدلی شي، لکه پیسې ټکې، انځورونه، مجسمې، کتبې، زاړه کالي پتري، زاړه لوښي لرګي، جامه پیزار، آلات او اوزار وغیره. خو دلته ته یو څو ښکاره مثالونه د پیژنګلو په طور پیش کول ضروري ګڼم. مثلا وسله. انسانانو د خپل حفاظت دپاره وسله هم ایجاد کړې ده چې تر ننه یې پې ځان محفوظ ساتلی دی. د هر قام د وسلو خپل خپل صورتونه او نومونه دي. د پښتنو په پخوانو وسلو کې توره، تیغ، شمشیر، تیر، غشې، لینده، ډال، ټوپک، زغره، چاړه، جمدر، کټاری او داسې نورې وسلې شاملې دي. وسله د مادي فولکلور یوه اهمه برخه ده، چې یوه لویه برخه یې نه یوازې په عجایبګرو کې خوندي ده، بلکې زموږ اکثرو کلاسیکي شاعرانو خصوصا خوشحال خان خټک د دې ذکر هم په خپلو اشعارو کې کړی دی. کالي پتري او جامه پیزار. په مادي فولکلور کې کالي پتري چې د زنانو د ښایست او ډول سینګار یو اهم جز دی، هم یوه اهمه برخه لري. د دنیا د هر قام زنانه که معمولی وي که قیمتي په کالو پترو مینې دي.
دا د دوی د فطرت سره اړه لري. په دې کالو پترو کې د لرغونو قامونو لویه پنګه پرته ده. زنانه عام طور د خپل بدن د بیلو بیلو اندامونو لکه د پښو، لاسونو، پوزې، غوږونو، ګوتو، غاړې، تندي او نورو د سینګارولو او د دې د جنس د ښکلا د زیاتولو دپاره مختلف قسمه کالي پتري استعمالوي. په پخوانو کالو پترو کې باهو، اوږې، دړی، چارګل، جومر، جونکی، نتکی، میخکي، بنګړي، پانزیب، ګوتی وغیره شامل دي. دغه کالي پتري د سرو زرو، سپینو زرو، پیتلو او نور قسم داتونو نه به تیارولی شول. دغه رنګ ځینې کالي پتري د سړو په استعمال کې هم راځي، خصوصا ګوتی او د لاسو کړه وغیره. د زمیندارۍ او کرکیلي اوزار. د زمیندارۍ او د کرکیلي اوزار هم په مادي فولکلور کې شامل دی چې اوس یې ځای د جدید دور نوو مشینونو نیولی دی. د زمیندارۍ او کرکیلي په اوزارو کې یوه، کوداله، سسکوره، خاخۍ، لور، جغ، میچن، چج او داسې نور شامل دي. هسې خو د مادي فولکلور دغه مثالونه ډیر دي، ګڼ شمیر دي. ما ته دغه څو مثالونه تاسو ته پیش کړل. اوس راځو د مادي فولکلور اهمیت ته چې د دې اهمیت څه دی. مادي فولکلور هم یوه ډیره ګټوره او مهمه پنګه ده. د هر قام د ژوند کولو ځان له یوه جدا او ځانګړی دود، دستور، طور طریقې او انداز وي. د هغې د کورونو، حجرو یا نورو آبادو خپل جدا رنګ، ډنګ او جوړښت ځانګړي نمونې وي. لکه د انګریزانو آبادۍ، د روم، ایټلي والا آبادۍ یا د نورو مغربي قامونو آبادۍ د هغې د مخصوص جوړښت او ساخت نه معلومیږي. یا داسې زموږ د مشرق آبادۍ او په خصوصي توګه د مغولو د وخت آبادۍ د خپل ساخت نه پیژندلی شي. همداسې د امروزه ژوند د استعمال څیزونه، آلات او اوزار هم خپل جدا شناخت لري. خو د وخت او زمانې د بدلون سره څنګه چې په تعلیم، هنر او شعور کې پرمختګ کیږي، نو داسې ورسره په مجموعي توګه په ټول تهذیب کې بدلون راځي. د زړو آبادو په ځای نوي آبادۍ په نوي طرز او نوي رنګ ډنګ آبادي شي. داسې د استعمال په څیزونو کې لکه جامه پیزار کې بدلون راشي او زړې نمونې په نوو بدلی شي. که وګورو نو د نن نه 40-50 کاله اګاهو د پښتنو چې کوم ولسي ژوند جواک و، نن هغه په 100 کې 80 حصې بدل شوی دی. یعنی د امروزه ژوند هر اړخ او هر رنګ بدل شوی دی. نه د پښتنو هغه خوږه درنه جامه جوړه شته او نه د قدر عزت هغه نښې نښانې لکه لونګۍ، شملې وغیره. نه هغه حجره جومات شته، نه د زمیندارو هغه اشر غوبل او نه هغه غم او ښادۍ. داسې په هر څه کې که هغه اوزار دي، که آبادۍ دي، نو هم پکې ډیر بدلون راغلی دی. موږ له پکار دي چې هغه زاړه څیزونه، اوزار، جامه جوړه یا بل د استعمال څه آلات سنبال او محفوظ وساتو، ځکه چې هم دا به سبا زموږ د وختونو ولسي ورثه او پنګه منلی شي. هم د دې نه به زموږ د دور پیژنګلو کیږي او هم د دې نه به خلک زموږ د تهذیب او ثقافت څیړنې او څرګندونې کوي. هسې خو زموږ د تیرو زمانو د ولسي ادب فولکلور مادي پنګه څه نه څه محفوظ ده، خو دومره نه ده چې موږ پې د بل قام سیالي وکړو. پکار دي چې د خپلو اتلانو د نامو سره تړلې هر څیز یا د هغه دور پاتې شوې نښې نښانې ښه په حفاظت سره سنبال وساتو. داسې د خپل دور زاړه څیزونه هم سنبال او محفوظ کړو چې راتلونکي دور کې په تاریخ کې ژوندي پاتې شو.